د کہانی شروعات په یو های سکول کې موجود د وکرم باسکټبال د میچ د کیږي چې په دغه میچ کې میسن نومې هلک هم لګیا و لوبې کوله. په دې وخت کې دغه ټیم د بایللو واله ولې چې دغه میچ په ختمېدو کې صرف او صرف 44 سکند ټیم پاتو. دغه ټیم کوچ ډین نومې هلک ته مسلسل چغې وهي وزر تر زر دا بال میسن نومې هلک توره سبا ولې چې میسن د دغه ټیم د ټولو بهترین کلاډي ټول په ټول هلکان د کوچ په دغه پلان باندې عمل شروع کړ. ډیر زر میسن تر بال د ورسولو پس هغه 2 پوینټه مکمل کړي چې په دې وخت کې ناڅاپه د میسن نظر په تماشګر کې موجود د اور والا په یو کس باندې پروزي چې په دې سره د غریب ټول توجه ګډوډ شي، خو دې باوجود هغه د لوبې د پرېښودو والا نه وي. ډین واپس هغه له بال ورکړي د سره وایي چې هغه په اخري سکند کې یو ځل بیا یو پوینټ سیو کړي. په دې وخت کې هغه د سیدو والا سړي یو ځل بیا دغه مخې ته راشي او دا ځل هغه ته لاس وړاندې کړي چې په دې سره د توجه ګډوډ شي، خو دې باوجود بال په کانچې کې وردن نشي. د سره وایي چې دوی ټیم په ګټات کې کامیاب شي. دوی ټیم د خوشحالۍ د لاسه ټوپونه وغي، خو په دې وخت کې میسن غریب تر دې حده پورې یېدلی چې زر تر زر سرخانې ته ځان به ورسوي. خو هلته کې هم هغه د اور والا کس د ده پرېښودو والا نه وي. میسن د هغه نه د خپلې زندګۍ خیر غوښتل شروع کړي، خو هغه کس د درېدو والا نه وي او مسلسل په میسن پسې به روان وي. سړی وایي چې هغه څه څیز مات کړي. په دې وخت کې کله چې میسن د بر طرف ته وګوري نو په دې وخت کې د هغه د ټیم والا کسان راننوځي. د سړی وایي چې دې لږ غونته کې د سکون ساه واخلي. اتره پس میسن چې کله لامبل شروع کړي نو په دې وخت کې دغه ګون له سجیبه غونته کې آواز راشي. چې کله ښکته وګوري نو ده ته ایرې په نظر راشي چې په شاته کتو سره هم هغه دور والا کس د شاته ولاړ وي او د مرۍ نه ونیسي. هغه په مزه مزه باندې خپل لاس روچت کړي او د په مرۍ کې وردن نه کړي چې ناڅاپه په دې سره د هغه وجود اور واخلي. د میسن د چغې په اورېدو سره د هغه ټوله ملګري د سلخانې په اړخ باندې راشي چې هلته کې میسن هغوی ته د سوځېدو په حالت باندې ملو شي. دې واقعې 6 میاشتې وشي او اوس موږ په دغه ځای کې کریس نومې یوه جینۍ وینو کومه چې د خپل د تره زوی سره دې ښار ته نوې راغلې وه. هغه د کړکۍ په خوا کې ناسته وه او د هغې عکس یې په ګوتو باندې جوړو چې ناڅاپه هغه په خپلو خیالونو کې تر دې حده پورې جبره لاړه شي چې د هغې نه خپل ځان هیر شي. چې په دې وخت کې د هغې د تره زوی هغې له اواز ورکړي او په هوش کې یې راولي وي راشه او ما سره یې مرسته وکړه. په سبا باندې دا ځان سره خپل له تره زوی خپل سکول ته بوځي چې هغلته کې کریس ته یو لاکر ملو شي په کوم باندې چې اصلي کلی شوی و. هغې ته ووایي وي دا د میسن نومې هلک روان نوم و کوم چې اوس مړ شوی دی. په دې کې ډین او دغه ملګري دوی خواله راشي او په کریس پسې ټوکې شروع کړي په دې خبره باندې زما خو درته دا مشوره چې دا لاکر تاسو مې استعمالوئ. خو ګیرس نومې جینۍ ورله په دې خبره باندې زړه ښه کړي وي دا سکول د حد نه سیوا زوړ دی. دا لاکر چې چا هم دي هغه ټول په ټوله خلک وجلي شوي دي. په دې کې خو څه هم نشته. ډین کریس له پیغور ته ورکولو دپاره په هغې باندې دروغو الزام ولګوي وي دا هغه جینۍ ده چا چې خپل پلار وجلی دی. د هغې ملګرې ایلي هغې ورته کوشش شروع کړي وي دا ته څه کوې او ډین په خبره باندې پوهېدو والا نه وي. په دې سره په غوسه کې کریس د ډین نه یوه داسې لته پورته کړي د سره وایي چې هغه په ځمکه باندې راوغورځېږي. دوی په خپل منځ کې بحث کوي چې په دې وخت کې د دوی استاذ مسټر کیرون دغلته کې راشي کوم چې په دې وخت کې تر دې حده پورې په غوسه کې چې کریس ډین او ګریس سبق دپاره د سکوله بار کړي وي دا ستاسو سزا ده. چې په دې سره ایلي هم د کریس سره اوسپناکه سزا وخوري. د نه پس ایلي کوشش شروع کړي چې زه د کریس سره دوستي شروع کړم خو د کریس په هغې کې لږ غونته کې هم دلچسپي نه وه. کریس چې کله هغه لاکر کولو کې نو په هغې کې هغې ته د میسن زوړ سامان ملو شي په کوم کې چې یو عجیبه غونته کې زړې زمانې یو لوښی هم پروت و. هغه لوښی کوم چې په هغې ورځ باندې هغه مات کړی. په دې وخت کې د وګون له یو نرۍ غونته کې آواز راشي کوم چې دې ته بار بار دا وایي وي دا لوښی راواله او کولو ویې کړه چې په کولا بخلو سره دې ته پکې یو شپېلې ملو شي. دا چې کله د یو شپې د بخلو واله وه په دې وخت کې دوی د سکول جوټې شي د سره وجې چې دې نه هغه هر څه هیر شي. په سبا باندې د کلاس په دوران کې دې د بیګه هغه شپېلې وغورځېږي چې دې په لیدو سره د ډین ذهن ته داسې راشي وي که چېرې دا جینۍ نشې کوي او دا د نشو والا څه څیز دی او دا خبره هغه مسټر کیرون ته وکړي. کیرون هغه شپېلې ته په غور سره په کتو شي چې ډېرو کتو نه پس هغه ته داسې ولګي وي که چېرې دا د زړې زمانې شپېلې دی. په هغې باندې ساجبه غونته کې الفاظ هم لیکلي شوي وو چې هغه الفاظ په نټ باندې په کتو سره دوی ته دا پته ولګي چې دې مطلب دی مړي را پاسول. دې پورېدو سره هلته کې موجود ټول په ټوله خلک حیرانه شي چې کیرون ورته ووایي فی الحال دا شپېلې به ما سره او دا هغه ځای نه خپلو شاګردانو ته زر ته زر راتلو دپاره ووایي او دې سرې د کور دپاره کار ورله هم ورکړي وي سبا چې راځئ چې دا مکمل کړي. د ماشومانو راتلو نه پس کیرون په آنلاین مارکیټ کې دغه شپېلې
قیمت کتل شروع شي چې په دې سره هغه ته دا پته ولګي چې دا خو د حد نه سیوا قیمتي دي. په دې سره د هغه ذهن ته یو خیال راشي که دا زه هرڅ کمه ماته او بلها پیسې میلو شي د وجې هغه دغه شپېلې په نټ باندې ورکي. چې کله په خپل سامان پسې دننه لاړ شي او د کیروین لپټاپ ته پام وکړي نو په دې سره دغه مازغه کار شروع کړي چې موږ استاد په دې باندې څه کول واله دی. بار نو مې یو هلک کوم چې په ظاهره باندې یو مذهبي هلک و هغه د کریس خواله راشي او هغې ته ووایي که وخت در سري بیا چرچ ته راشه خو دا په اصل کې د هغه چالو و په هغې باندې نشه ورخرڅوله. کریس چې هغه ته کله انکار وکړي نو په دې سره هغه زبردستي شروع کړي چې په دې وخت کې دغلته کې راشي او د هغه ودرولو کوشش شروع کړي خو نو دومره طاقتور وي چې هغه په ډېرې اسانۍ سره راقاب وکړي او په دې خبره باندې ته لاړ شي چې که چېرې وخت در سري نو بیا خامخا راشي ما سره دوستي وکړې چېرته په کار شمه. بل خوا کیروین چې کله کلاس واپس راشي نو هغلته کې هغه ته عجیبه غونته کې څه څیز غونته کې محسوس شي چې په نظر اچولو سره هغه ته څه خوفناک غونته کې مخلوق په نظر راشي کوم چې د خواله راشي او داسې لاسونه پکې ورګي چې لاسونه یې پیپلو ته ورسي او په دې سره هغه د خولې نه وینه روزي او هم په هغه ځای کې د هغه وجود چېرته په عجیبه غونته کې څیز کې بدل شي. د کیروین د مرګ نه پس اوس ټول سکول حالت په بدلېدو شي. اوس ری کریس ایلی او د هغوی باقي ملګري د هغې شپېلې د راز د معلومولو کوشش شروع کړي چې اخر دا راغې د کومه اړخه دا واقعي کار کوي او که نه کوي. یو څو ورځې پس دوی ټول یو پارټي را جوړه کړي په کومې کې چې ډین کریس له یو چیلنج ورکړي ویې ترې هسې وکړه چې دا شپېلې ووهه چې په دغه ورځ باندې کریس واقعي په غیرت کې راشي او هغه شپېلې ووهي کوم چې داسې اواز پیدا کړي د څه د وجې چې دوی په خپلو غوږونو باندې لاسونه کېږدي. د هغې شپېلې د وهلو نه پس اوس دغه ځای ماحول نور هم یاروونکی شي د کوم نه چې اوس داسې لګېږي چې موږ چېرته عجیبه غونته کې طاقت راپاسو. د دې نه پس دوی د یېرې والا په پارټۍ کې ورداخل شي چېرته کې چې دوی ټولو خپل ځایونه بدل کړي. دغه ځای ماحول په ظاهره باندې خوشګوار ښکارېده خو په حقیقت کې خطره هم په دغه ځای کې موجوده وه. په دغه پارټۍ کې ری ګریس ته د خپل زړه خبره هم وکړي خو ګریس یې په ډېرې نرمۍ سره منع کړي. بل خوا نو قلاریږي نه مسلسل کریس او ایلي تنګوي خو دا ځل کریس هغه سره مقابله وکړي او سخت یې زخمي کړي. په دغه ځای کې یو د یېرې والا لوبه هم موجوده وه په کوم کې چې په ورداخلېدو سره ډین او ګریس د یو بل نه بیل شي. ګریس ته په دغه ځای کې یو بوډۍ ښځه په نظر راشي کومه چې د وړاندې نه د نوم واخلي چې صرف چې دا سخت ویریږي چې دا چېرې هم یوه عامه ښځه نه ده او واقعي دا انسان نه بلکې د هغې مرګ و. ګریس دغه ځای نه تښتېدو کوشش شروع کړي خو هغه مخلوق د دې د پرېښودلو واره نه وي صرف یې چې دا اخر راګیره کړي او په داسې طریقې سره دې نه څه ایستل شروع کړي د سره وجې چې د دې وجود په بدلېدو کړي. دین چې کله دې د ځان ورسوي نو تر هغې پورې ډېره ناوخته شوې وه چې اوس ګریس په مکمله توګه باندې بوډۍ شوې وه او دومره طاقت پکې نو پاتې چې څه یې اخیستلې وه. په دې سره اوس د دغه ټول دا یقین پیدا شي چې هغه شپېلې واقعي عام شپېلې نه دی بلکې د انسان مرګ انسان ته رالنډوي او هر یو کس چا چې دې شپېلې به یو ځل واورېده هغه مرګ یې بیا چېرې هم نه پرېږدي. د دې هر څه الزام په ډین باندې ورواړي وي دغه کس چا چې ګریس دغه شپېلې په وهلو باندې مجبوره کړې وه چې په دې سره ډین غریب هم خفه شي. ډین چې کله خپل کور ته لاړ شي نو هغلته کې هم هغه ته د خپل کور په ماحول کې عجیبه غونته کې دروندوالی محسوسېږي. چې کله په اینه کې ځان د پام وکړي نو هغه ته پکې یو زخمي کس په نظر راشي چې ناڅاپه په دې وخت کې د هغه د کمرې څیزونه خود په خوځېدو شي او بیا ناڅاپه یو پټ طاقت په هغه باندې حمله وکړي کوم چې په مکمله توګه باندې په نظر نه راته. په دې کې دغه وجود په خوفناکې طریقې سره تو راتو شي د کوم نه چې داسې لګېږي که چېرته دی د ګاډي په حادثه کې ووژلې شو دغه ټول په ټوله هډوکي مات شي او په مزه باندې په ترقاړو کې مړ شي. او صرف د ده په ملګرو کې کریس ایلي او ری پاتې شي او دغه درې واړه د میسن یا سره د ملاوېدو دپاره لاړ شي کومه چې دوی ته ووایي وی دې طاقت د درولو ما سره صرف یوه طریقه ده. هغه طریقه دا ده چې تاسو د خپل مرګ بل چا ته منتقل کړئ او دا مرګ د هغه ښکار وکړي. خو کریس د بل چا له وژلو په ځای باندې یو بله منصوبه جوړه کړي. هغه ملګرو ته ووایي وی که چېرې موږ په عرضي طور باندې ځانونه ووژنو او بیا واپس ځانونه را ژوندي کړو نو کیدای شي په دې طریقې سره موږ خپل مرګ له دوکه ورکړو او موږ بچ شو. کریس ایلي ځان سره هسپتال ته بوځي او هغلته کې ځان د بچ کولو دپاره نوی انتظام شروع کړي. ایلي کریس له د شوګر یو مضبوطه ستن ووهي دې دپاره چې په عرضي طور باندې دې دا زړه ودرېږي. کریس چې کله د مړه کېدو واري نو په دې وخت کې هغې ته خپل مرګ هم په نظر راشي کوم چې په دې پورې نښتلي وي او مسلسل یې راکاږي. ایلي خپل پوره کوشش وکړي دارو باسي او دې له په سینه باندې زورونه شروع کړي چې اخر په دې سره کریس واپس را ژوندی شي. په دې کې نو واپس راشي او په دوی باندې حمله وکړي خو چې کله هغه په خپل مرګ باندې په خپله باندې ډزې وکړي نو هره ګولۍ د هغه مرګ سره د ده په وجود کې هم ورننوځي چې په دې سره اخر د هغه مرګ
مرګ هغه ووجني. اوس صرف کریس او ایلی بچي. هغوی هغه شپېلې هم مات کړي د کوم نه چې دوی ته داسې لګیږي چې دا هر څه ختم شو. په دې کې 3 میاشتې تېرې شي چې اوس کریس او ایلی په خوشحالۍ سره خپله زندګي تېري. خو کله ناکله کریس ته خپل مرګ اوس هم په نظر راځي. یو څو کاله پس کله چې یو نوې جینۍ دغه سکول ته راشي او هغه لاکر کولو کړي، نو په دې سره د میسن په لاکر کې هغې ته یو ځل بیا هغه شپېلې میلو شي، د کوم چې دا مطلب و چې دا سلسله اوس یو ځل بیا را شروع شوه. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په نوې ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.